بسم الله الرحمن الرحیم 548 مخکې د ریاض صالحین له حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تر لاس ونیولم او ویې فرمایل الله تعالی مځکه د شنبې په ورځ پیدا کړ په مځکه کې یې غرونه د یکشنبې په ورځ پیدا کړل ونې درختې شي یې د دوشنبې په ورځ پیدا کړل ټول خراب شیان یې د سهشنبه په ورځ پیدا کړل نور یې د چهارشنبې په ورځ پیدا کړ څاروي یې د پنجشنبې په ورځ پکښې خواره کړل څاروي وایي حیوانان شي د جمعې په ورځ یې د مازدیګر وروسته تر شپې پورې حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ شنبه چې ده هغه هفتې ته وایي اتوار چې دی هغه یکشنبې ته وایي سموار چې دی هغه دوشنبې ته وایي منګل چې دی هغه سهشنبه ته وایي تین شنبه چې ده بوت وایي چهارشنبې ته وایي جمرات پنجشنبې ته وایي او جمعه چې ده هغه جمعې ته وایي